څنګه ولوبېده او څومره لاسته راوړنې درلودلې او تاسو خپله له خپل پرفارمنس څخه څومره راضي یاستئ په نړیوال جام کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا بل ته وباسه یار، دا یو دانه ته وباسه. صحیح شو. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه ټولو ښاغلو مېلمنو ته سلامونه او احترامات او رابسوي دا پوښتنې ته که څه هم نړیوال جام کې مونږ لوبې وبایللې او تقریبا اخري لوبې او ښې لوبې وکړلې ماشاءالله. خو کرکټ کې به ګټل بایلل سته دي او مونږ پوره کوشش وکړو هر لوبغاړي چې لوبه وګټي خو قسمت یاري نه کوله نو دا وجه وه. ما پرفارمنس څه هم زه ترې راضي نه یم ځکه باید د دې نه ښه پرفارمنس شوی خو ما پوره کوشش وکړو قسمت یاري نه کوله اخري جام په نړیوال جام کې یو ځل ټپي هم شوی او فکر کوم شدید ټپي شوي وای، که دغه خاطره مو راسره شریکه کړئ چې څومره مو زړه کې ارمان پاتې شو تر پوهنه او همدا ډول څومره درد مو احساس کړی و، څه ډول بده خاطره وه درته ډېره کیسه کړې؟ کله چې زه ولګېدم ډېر سخت حالت و ځکه ډایرکټ بال ولګېد او بال دې خوا ته بېرته اخوا ته لاړه، ډېر کلکه ضربه باندې ما هیلمټ هم مات شو. نو ډاکټران راغلل، هغو غوښتل چې زه میدان پرېږدم، ما ورته ویل چې زه یې نه پرېږدم او دې وخت کې پاکستان کله ما ته ضرورت لري او زه غواړم چې لوبې ته ادامه ورکړم. او بیا هغه ډاکټرانو ما نه یو څه پوښتنې وکړلې، ما نه یې پوښتنې کولې دا ګوتې راته نیولې چې دا څو دي، ما ورته ویل دوه دي، بیا څلور ګوتې راته ونیولې دا څو دي، ما څلور دي. بیا راته وایي دلته چې شي کوم میچ ته راغلی یم د انګلینډ سره میچ دی، بیا خپلو کې سره مشوره وکړه چې سړی وجو بیا بس سخته و دې نه بعد لوبه کوله خو ما میدان پرې نه ښوده او تر اخره پورې هملته وم. وروستۍ پوښتنه درنه کوم د راشد خان کرکټ اکیډمي لپاره. هلو امداد است دا ساوند سیسټم ولې صحیح کار؟ وروستۍ پوښتنه د راشد خان کرکټ اکیډمي په اړه درڅخه کوم چې افغانستان کې دغسې روزنځایونه جوړول څومره اړین دي او هغه چې بیا د ملي لوبغاړو له لورې جوړېږي د افغان لوبغاړو لپاره، د کورني کرکټ لپاره، د افغان ځوان لوبغاړو لپاره دغسې روزنځایونه جوړول څومره مهم کار دی؟ واقعا دا یو ډېر ښه اقدام دی د راشد لخوا نه، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې راشد افغانستان ته د کرکټ په ډګر کې ډېرې غټې لاسته راوړنې لرلې دي، ډېر خدمت یې کړی او ډېر یو غټ نوم دی دنیا په لیول او اوس دغه د ځوانانو لپاره دغه زمینه مساعده کړله او لکه څنګه چې محمدي صاحب هم مخکې وویلې موږ هم ترېنه خواهش کوو چې دا څومره له وسه کېږي چې د ولایتونو کې هم دغسې اکیډمیانې جوړې کړي نو ډېر یو ښه دی د ځوانانو لپاره او ډېره مننه ترې کوم، دا یو غټ خدمت دی د افغانستان لپاره. ډېره مننه.